یہ قریشی نسب دانا ستاد ژوند لار قدردانا زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. ستاد دیدن فتما یم قدردانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې حشر د راټولولو او پیوسته کولو په معنا دی، او د قیامت د قائمېدو پر مهال به خلک دوه ډلې شي. ځینې به هغه وي چې په قبرونو کې مړه پراته وي، او ځینې به هغه ژوندي وي چې قیامت به پرې قائم شي او په شپېلۍ کې به په پوکي کولو سره به ټول مړه کړی شي. دا څرګنده خبره ده چې قیامت به په بدترو او په فاسدو خلکو قائمیږي، ځکه چې الله تعالی به تر قیامت مخکې یوه پاکه هوا راولیږي چې د مؤمنانو روحونه به قبض کړي، او تر دې وروسته به د پاتې ژوندو حشر وشي. داسې ډیر شرعي نصوص شته چې د مخلوقاتو د حشر کیفیت پکې بیان شوی، او الله تعالی د خلکو اټکلونو ته کار نه دی سپارلی. لومړی ډول حشر هغه د ژوندو حشر دی. له دې څخه موخه او هدف د هغو ژوندو مخلوقاتو حشر دی چې په ځمکه کې پاتې وي، نو دوی به له هرې لورې په شام کې د محشر ځمکې ته راټول کړی شي، او هغه شی چې دوی به راټولوي او راولي نو اور به وي چې د عدن له ژورې به راووځي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به تر هغې نه قائمیږي چې 10 نښې موجودې نشي. یعنی تاسې به تر قیامت مخکې 10 نښې ووینئ چې هغه لویې نښې دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نښې بیان کړي. د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل او د عدن له منځ نه به اور راوځي چې خلک به د محشر ځمکې ته ټولوي، چې کله قیلوله کوي نو هغه به هم ورسره کوي، او چې کوم ځای شپه کوي نو هغه به هم ورسره کوي. د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په نښو کې لومړۍ نښه دا ده چې اور به راوځي او خلک به له مشرق څخه مغرب ته راټولوي. کله چې په خلکو باندې اور راځي او راجمع کوي، نو دا مهال به خلک په خپلو کارونو کې د عامو وختونو په څیر مشغول وي، نو ناڅاپه به اور پرې راشي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو کسانو خبر ورکړی چې تر ټولو وروستی حشر به کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو وروستي راټولېدونکي به د مزینه قبیلې 2 شپانه وي چې مدینې ته به راروان وي، خپلو ګډو او وزو ته به آوازونه کوي، خو هغه به ترې تریږي. کله چې سنیة الوداع ته ورسیږي نو پړ مخې به راپرېوځي. دویم ډول حشر د مړو حشر دی.
دا به وروسته له هغې وي چې په شپېلۍ کې لومړی پوکی وشي. نو لږ وخت به تیر شي چې هغه 40 دي او تر دې وروسته به الله تعالی د عرش له لاندې نه باران وکړي. نو له هغې څخه به د بندګانو بدنونه په قبرو کې د ځمکې په بېلابېلو ځایونو کې راوټوکېږي. کله چې بدنونه پوره نمو وکړي نو په شپېلۍ کې به دویم پوکی وکړی شي. مړي به له قبرونو راوویستلی شي او د محشر ځمکې ته به روان کړی شي تر څو له هغه ژوندو سره میلاو شي چې په لومړي پوکي کې هغه مړ کړي شوي وي. د مخلوقاتو بیلابیل ډولونه دي. انسانان چې په دیو کې مسلمانان او کفار دواړه شامل دي، حیوانات، مرغان او ماهیان، او دا ټول به په هغه ورځ کې راټول کړی شي چې هیڅ شک پکې نشته. لکه چې الله رب العزت په سورت هود کې 103 آیت کې فرمایي ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشهود. دا هغه ورځ ده چې خلک به ورته راټولیږي او دغه داسې ورځ ده چې حاضري به ورته کیدی شي. همدارنګه الله تعالی په صورت واقعه کې 49 او 50 آیتونو کې فرمایي قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. ته ورته ووایه بېشکه لومړني او وروستني به هغه وخت مقرر د معلومې ورځې ته راټول کړی شي. او الله تعالی لوی ذات دی چې هیڅ شی یې کمزوری کولی نشي. که په هر ځای کې بندگان مړه شي نو الله تعالی یې په راټولولو قادر دی. لکه چې الله تعالی په صورت بقره کې 148 آیت کې فرمایي اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. هر ځای کې چې یاست نو الله تعالی به تاسو ټول راټولوي. بېشکه الله تعالی په هر شي قدرت لرونکی دی. او الله تعالی د حشر د ډولونو صفت بیان کړی چې ځینې دا دي د ټولو مخلوقاتو حشر. لکه چې الله رب العزت په صورت کهف کې 43 آیت کې فرمایي وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. او موږ به راټول کړو دوی نو یو کس به ترې هم پرېنږدو. بل د حیواناتو او د خزندو حشر. الله رب العزت په صورت تکویر کې 5 آیت کې فرمایي وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. او کله چې خزندې را جمع کړی شي. بل د مجرمانو حشر. دا به هغه نافرمان وي چې ډول ډول جرمونه او ګناهونه کړي دي. برابره خبره ده که د کفر حد ته رسیدلی وي او که د کفر حد ته نه وي رسیدلی. او د دوی حشر به ډیر سخت وي چې د ډیرې ویرې له امله به یې سترګې شنې راوتلې وي. لکه چې الله رب العزت په صورت طه کې 102 آیت کې فرمایي ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. او راټول به کړو موږ مجرمان په دغه ورځ شین سترګې. سترګې به شنې شنې راوتلې وي د ډیرې ویرې او د وحشت له وجې. بل د ظالمانو او دې ته ورته د نورو مفسدینو حشر. زناکار به له زناکار سره، سودخور به له سودخورو سره، او د هرې ګناه والا به له خپل همجنسو سره راجمع کړی شي. لکه چې الله تعالی په صورت صافات کې 21 22 او 23 آیتونو کې فرمایي هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. دا د فصل ورځ ده چې تاسو به دروغ ګڼله. الله وایي راجمع کړئ هغه کسان چې ظلم یې کړی له خپلو همجنسو سره او هغه چې له الله تعالی پرته یې دوی بندګي کوله او د جهنم لاره ورته سمه کړي. زناکار به الله رب العزت له زناکارو سره حشر کړي. د هغوی په صف کې به ولاړ وي. ټول خلک به یې پیژني چې دا زانی دی.
رشوتخور به الله رب العزت د رشوتخورو په صف کې حشر کې ټول خلک به ویني چې رشوتخور دی د هغو په ډله کې ولاړ دی. سودخور به الله رب العزت د سودخورو په ډله کې حشر کې ټول به ویني چې دا سودخور دی. همدارنګه نور چې په دنیا کې هره ګناه کړي الله رب العزت به د همداسې ګناهګارانو په صف کې حشر کوي چې ټول به پیژني. او الله رب العزت به د قیامت په ورځ حیوانات همداسې راجمع کوي لکه څنګه چې انسانان راجمع کوي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة انعام کې 38 آیت کې فرمایي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. او نشته د هیڅ یو ژوندی شی په ځمکه کې او نه یو مرغه چې په وزرو باندې الوزي مګر ستاسو په څیر ډلې دي موږ په لوح محفوظ کې هیڅ کمی نه دی کړی او بیا به خپل رب ته راجمع کړی شي. او د خنزندو د حشر په اړه الله رب العزت فرمایي په صورت تکویر کې واذا الوحوش حشرت. او کله چې خزندې راجمع کړی شي. همدارنګه الله رب العزت په صورت شورا کې 29 آیت کې فرمایي ومن آیاته خلق السماوات والارض وما بث فیهما من دابة وهو على جمعهم اذ یشاء قدیر. او ځینې د نښو د قدرت له الله نه پیدا کول د آسمانونو او د ځمکو دي او د هغه زنده سرو چې الله تعالی په دې آسمانونو او ځمکو کې خپاره کړي دي او دغه الله تعالی د دوی په بیرته راټولولو باندې چې کله وغواړي قدرت لرونکی دی. د حیواناتو حشر هم کیږي خو دا لازمه نه ده چې الله تعالی دې ورته ثواب ورکړي یا دې ورته عقاب ورکړي او یا دې جنت او دوزخ ته داخل کړي. البته د ښکرورو نه د بېښکرو لپاره انتقام اخیستل کیږي. او د دې نه به وروسته الله رب العزت ورته فرمایي چې تاسو خاورې شئ. که په دنیا کې یو ښکرور پسه بېښکرو پسه وهلی دا انتقام او بدله به الله رب العزت په آخرت کې اخلي. نو د حشر په ورځ لویه ویره هغه ویره ده چې له قبرونو څخه د بندگانو د راپاڅولو پر مهال ورته رسیږي. البته نیکانو ته به د نورو په څیر نه رسیږي ځکه چې دوی په دنیا کې د قیامت لپاره تیاری کړ او د الله تعالی ملاقات یې خوښ ګڼلی لکه چې الله رب العزت په صورت انسان کې 10 آیت نه تر 12 آیته پورې فرمایي انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بشاکه موږ ویریږو له خپل رب نه د هغې ورځ په باره کې چې سخته او ډیره سخته ده. نو بچ وساتل الله تعالی دوی لره د شر د دغې ورځې نه او مخامخ یې کړل له تازګي او خوشحالي سره او د هغه صبر په بدله کې چې دوی کړی و جنت او د وریښمینو جامې ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ویلی دي زما دې پر خپل عزت قسم وي زه په بنده باندې 2 امنه او 2 ویرې نه راجمع کوم. که په دنیا کې زما نه نه ویریږي نو په هغه ورځې ویروم چې بندگان پکې راټولوم او که په دنیا کې راڅخه وویریږي نو په هغه ورځ به بې ویرې وي چې زه پکې بندگان راټولوم. نو په دنیا کې د الله رب العزت موږ ته خپل خوف او ویرې ته ځای ورکړي په هغې ورځ کې الله خوف او ویره زموږ د زړونو نه وباسي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. یې قریشي نسبي نبي سلطانا ستا د دیدن په تما یم قدردانا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د محشر په ځمکه کې الله تعالی زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عزت ورکړی چې ټول پیغمبران به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر بیرغ لاندې وي او هغه به د ټولو انبیاو امام او خطیب وي
او د قیامت په ورځ به د سپارښت او د شفاعت خاوند وي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، کله چې د قیامت ورځ شي نو زه به د پیغمبرانو امام او خطیب یم او د شفاعت څښتن به یم او هیڅ فخر پکې نشته. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې به د حمد بیرغ وي او هر پیغمبر به زموږ د پیغمبر تر بیرغ لاندې روان وي. د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی، زه به د قیامت په ورځ د آدم د ټول اولاد مشر یم او هیڅ فخر نشته. زما په لاس کې به د حمد بیرغ وي او هیڅ فخر نشته. هر پیغمبر که آدم دی او که نور دی زما تر بیرغ لاندې به وي او زه به لومړی هغه کس یم چې ځمکه به راته چوي، یعنې ځمکه به راته خلاصیږي او زه به ترې راوځم او هیڅ فخر نشته. د حشر ورځ ډیره لویه او سخته ورځ ده چې د خلکو ډیر ډولونه به پکې جوړ شي او قسمونه به مختلف وي، خو ټول به په هغه حال کې وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ای خلکو، تاسې به الله تعالی ته په داسې حال کې راجمع کړی شئ چې پکې یبله، بربنډ او شوپګان به یاست. بیا د الله رب العزت دا وینا یې ولوستله، کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. لکه چې موږ لومړی پیدایښت کړی نو بیا به هم را واپس کړو، دا وعده پر موږ لازم ده، بېشکه موږ دا کار کوو، انا کنا فاعلین. که څوک سوال وکړي چې دا خو ثابته ده چې انسان به په هغو جامو کې راپاڅول کیږي چې په کومو جامو کې مړ وي، لکه چې له ابو سعید خدري نه نقل دی چې کله یې زنکدن شو نو نوې جامې یې واغوستې، بیا یې ویلې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې رسول الله به ویل بېشکه مړی په هغو جامو کې راپاڅول کیږي چې پکې وفات شوی وي. او په مخکینی حدیث کې تاسو واوریدل چې بندگان به بربنډ راپاڅیږي، نو د دواړو احادیثو ترمنځ به تطبیق څنګه وي؟ ځواب دا دی چې کله لومړی بندگان راپاڅول شي نو بربنډ به وي، بیا چې کله ورته الله تعالی جامې ور واغوندي نو لومړنۍ جامې به ورته هغه جامې ور اغوندي چې په هغو جامو کې مړه شوي وي. داسې هم علما ولیکلي دي چې په حدیث کې مقصد شهیدان دي، ځکه د دوی په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی چې په خپلو هغو جامو کې د دفن کړی شي چې پکې مړه شوي دي او بیا په همغو جامو کې راپاڅول کیږي چې له نورو عامو مړو سره توپیر راشي. او داسې هم ویل شوي چې ابو سعید خدري چې کوم کار کړی نو دا د هغه اجتهاد دی په فهم د حدیث کې، او که دا نه وی نو په دې حدیث کې له جامو څخه مخه نیک اعمال دي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وثیابک فطهر، او جامې دې پاکې کړه، یعنی اعمال دې پاک کړه، نو بنده به د هغه عمل په حال کې راپاڅیږي چې په هغه عمل کې دا مړ شوی. که عمل نیک و نو ښه به راپاڅیږي او که عمل بد و نو بد به راپاڅیږي. او د دې تایید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، هر بنده به په هماغه حال کې راپاڅول کیږي چې په هغه حال کې دا مړ شوی وي. نو له دې عمله مستحب دی چې مړي ته د لا اله الا الله تلقین وشي تر څو د هغه آخري وینا چې له دنیا څخه پرې رخصتیږي او د قیامت په ورځ په همدې حال کې راپاڅول شي. او د حشر په ورځ چې خلک بربنډ راپاڅیږي نو یو بل ته به ګوري. کله چې ام المؤمنین دا حدیث له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورید نو ویلې ای د الله پیغمبره ښځې او سړي به یو ځای وي نو یو بل ته به ګوري. محمد رسول الله ورته وفرمیل ای عایشې کار له دې څخه ډیر سخت ده چې یو بل ته وګوري. یعنی د خلکو په زړونو کې چې کومه ویره ده
او په نفسونو کې چې کوم رعب دی نو هر یو به له دې څخه مشغوله کړي چې چاته وګوري، ځکه چې د خپل ځان غم به ورسره وي، دا جرأت به نه لري چې هغه بل چاته وګوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ کې د خلکو حال بیان کړی. فرمایي لمر به رانږدې شي تر دې چې د 1 میل په اندازه به شي، نو خلک به د خپلو عملونو په کچه په خولو کې ډوب وي. د چا خولې به بجلکو ته رسېدلي وي، د چا خولې به زنګنونو ته رسېدلي وي، د چا خولې به بډې ته رسېدلي وي، او څوک به په خولو کې ډوب وي. او په بل حدیث کې چې د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به خلک په خولو کې ډوب شي تر دې چې خوله به یې په ځمکه کې 80 ګزه لاړه شي، او خوله به یې ډوب کړي تر دې چې غوږونو ته به یې ورسیږي. او د بخاري او د مسلم بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس به تر نیمایي غوږونو په خوله کې ډوب ولاړ وي. او د ترمذي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي نو لمر به بندگانو ته رانږدې شي تر دې چې د 1 یا 2 میلونو په اندازه به رانږدې شي، نو خلک به لمر ویلې کړي. نو قدرمنو اوریدونکو ورونو او خویندو دا سختې ورځې موږ او تاسو پسې را روانې دي. خلاصون ترې نه لرو. راځئ په دنیا کې هغو عملونو ته مخه کړئ چې الله درنه راضي شي، او هغه سخته ورځ الله رب العزت در باندې آسانه کړي. او که خدای مو کړه په دنیا کې د بدو عملونو ته مخه کړه، نیکو عملونو ته دې شا کړه، د الله نه ونه اورېدلې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا دې وانه اورېدله، او د دوی د ویناو او د ارشاداتو مطابق اعمال دې ترسره نه کړل، نو هغه ورځ چې څومره سخته ده همدومره به په تا نورم سختیږي. د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. دې لنډ ژوند لپاره ابدي ژوند مه تباه کوئ. دې محدودو مزو لپاره هغه ابدي مزې له لاسه مه ورکوئ. دې لنډې خوشحالۍ لپاره هغه ابدي خوشحالۍ له لاسه مه ورکوئ. بس د الله رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. پاتې شوه دا چې په دې ورځ کې به د مؤمنانو څه حال وي، دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. طلب څنګه درشم نبی مختار مدني عمل